اقلیمي بدلون د اوسني عصر له جدي ننګونو څخه بلل کېږي چې د غزني ولایت د خلکو پر ژوند یې هم اغېز کړی او د دې پدیدې د پایلو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. د غزني ځایي مسؤلین وایي د دې پدیدې له خطرونو د مخنیوي لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. دوی زیاتوي چې د خلکو د پوهاوي د لوړولو ترڅنګ په راتلونکي کال کې به شاوخوا 100 پروژې د سیلابونو له خطرونو سره مخ او زیان منونکو برخو کې پیل شي. اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هغه ساحې چې د سیلاب خطر ورته متوجه ده په غزني ولایت کې د پلان مطابق موږ 100 ساحې په دغه روان کال کې شناسایي کړي دي. د هغوی هغه د هایدرولوژي نقشې مو ترتیب کړي دي او مرکز سره مشترک کړي دي. هلته چې هر ساختمان ته ضرورت وو په بعضې ساحو کې چې هلته د اوسېدنې کورونه زراعتي ځمکې زیانمنې کېږي ورې موږ کوشش کوو چې اسنادي دیوال پروژه ونیسیږو او هغه ساحې چې هلته ډېر سیلاب راوځي د بند جوړولو لپاره ځای ولري هلته بیا د بند پروژه په نظر کې ورته نیسو. موږ د حج اوقافو له طریقه چې ټولو مساجدو ته او دغو له طریقه ټولو خلکو ته دا خبر رسولی ده چې دوی باید د چاپیریال ساتنه وکړي او د اقلیمي بدلون د منفي اثراتو سبب ونه ګرځي. د صوتي کلیپانو په خاطر مو خلکو ته د ملي تلویزیون او له ځینو نورو رسنیو چې دا خبر رسولی ده. په همدې حال کې د غزني اوسیدونکي هم د اقلیمي بدلون له منفي اغېزو اندېښنه څرګندوي او له حکومته غواړي چې د دې بحران د مخنیوي لپاره عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي. که فکر وکړو هر څه د تیر په پرتله باندې تغییر کړی دی. مثلا به وخته بارونه ترسره کړي په هغه وخت چې بارونه باید ترسره شي واورې ترسره کړي نو په همدې اساس باندې د خلکو دپاره باید آماګاهي رامنځته شي. دوی ته وویل شي چې مثلا باید په هغه وخت کې چې واورې وریږي واورې باید ذخیره شي او هغه وختونه چې مثلا بارانونه وریږي باید د بارانو به ذخیره شی. هوا گرم شود دو وقتا هوا گرم نمیشه یک دفعه سرد میشه و بارانهای غیر قابل پیش بینی میباره که خطرات زیاد برای مردم از لحاظ جانی و مالی دارن. مثلا بعض وقتا سیلاب ها میایه که خانه ها را میبره. د چاپیریال ساتنې کارپوهان اقلیمي بدلون یوه نړیواله ننګونه بولي او افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې ګڼي چې د دې پدیدې پر وړاندې ډېره زیانمن دی. د دوی په باور د اقلیمي بدلون له پایلو سره مبارزه یوازې د دولت له وسه پورې نه ده بلکې د خلکو ملي بنسټونو او نړیوالو ټولنې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. در بخش مبارزه این نمیشه که مثلا دولت به تنهایی نمیتونه که مبارزه کنه، باید مردم با دولت همکار باشه. دولت هماهنگی کنه مؤسسات با هماهنگی مؤسسات روش‌های مبارزه با تغییر اقلیم روش کاهش‌دهی. باید وویل شي چې که څه هم په غزني کې د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې هڅې پیل شوي دي خو اړتیا ده چې دا اقدامات لا پراخ شي او د چاپیریال ساتنې او له دې پدیدې سره د مبارزې لپاره ګډه همکارۍ پیاوړې شي.